بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. نیوټن د دنیا عظیم ساينسدانو چې په 1642 کې پیدا شوی او 1727 کې وفات شو. لکه په ولسمه او تلسمه صدای کې د ژوند کړی دی. د لسمه دولسمه پورې هم چې چا سبق ویلی یا د نیوټن د نوم نه واقف دی، د هغه قوانینو نه چې د کوم جوړ کړي دي د هغې نه واقف دی. د دنیا دی عظیم ساينسدان خدای پاک ته په کومه نظریه باندې کتل، د مذهب باره کې څه نظریه وه او د عیسی علیه السلام باره کې څه نظریه وه. د په خپل ژوند کې د خپلې څه عقیدې او نظریې پټې ساتلې وې او د څه نظریو او عقیدو ته کافرانه ویلی شوي وو. نو د دې نمبر باندې جایزه اخلو. لومبی خبره کوو چې نیوټن د خدای باره کې څه نظریه وه. نو د نیوټن وی چې خدای پاک شته، د هغه د وجود باندې ایمان ساتو. ورسره یې دا وی چې خدای پاک یو دی، لکه هی واز د بلیور ان د ایگزیسټنس اینڈ د وننس اف ګاډ، د توحید قایلو. د دینه پس هغه وی چې خدای پاک د یو منسوبې مطابق دا کائنات تخلیق کړي دي، دا کائنات جوړ کړي دي او دا په بایبل کې دا خبره، نو قرآن مجید کې هم داسې ده. بیا وی خدای پاک کائنات داسې جوړ کړي دي چې خدای پاک یو لوی ریاضیدان دی، خو جزوی طور سره داسې چې خدای پاک خو ریاضیدان نه دی، خدای پاک دی. خو مطلب دا دی چې هغه دا کائنات داسې جوړ کړي دي چې په دې باندې د دې نه د ریاضی قوانین روزي، د ریاضی د قوانینو مطابق جوړ کړي دي. نه دا یو خبره کړې وه. بل هغه وی چې خدای پاک قادر مطلق ذات دی، بندگان د هغه په تسلط کې دي، بندگانو له د هغه عبادت پکار دی او خدای پاک غیر مجسم دی، جسم یې نشته او هغه د اعضاو محتاج نه دی. همدغه خبرې مونږ په قرآن کې دي، کوم دینه مونږ ته دي. اوس تاسو به دې ځای کې وایئ چې دا خبرې خو هسې مونږ اورېدلې دي، خو نه، دا د یو عظیم ساینسدان د خولې نه چې مونږ اورو د دې خپل یو ټیسټ دی، یو خوند دی او دې کې دا سبق دی مونږ ته چې دا هغه د یو تحقیق او نه پس دې خبرو ته را رسېدلی دی چې هغه په اصل کې پروټسټنټ نظریې والو او هغه وی چې خدای پاک د عیسیت چې دی نو د عیسی علیه السلام له په یو پیور شکل کې ورکو. خو د عیسی علیه السلام د مرګ نه پس څه بدعنوانه خلکو د عیسیت چې دی، د انجیل چې دی، نه په دې کې تحریف وکړو، دا یې بدل کو او د خپل مفاداتو لپاره یې بدل کو. او وګورئ دا مونږ ته په قرآن کې هم دغه شان دي. پادریان چې کومو د نیوټن د هغې نه نفرت کو چې دا دی کړی دی او دی د خپل فایدو لپاره اوس هم چې دی عیسیت او مذهب چې دی نه د هغې هغه احکامات تاوی راته وایي چې خپلې فایدې ترې والي. نو په دې وجه باندې د دوی نه خلاف نو اوس که دا هغه سریام وي نو بیا خو هغه د هغه ژوند ته خطره وه که نه. او د ټولو نه اهمه خبره چې هغه پکې په حق باندې دی او هغې د وجې نه دته کافر ویل شوي نه ادا وه چې عیسایان کیتولیک چې کوم دي هغوی وایي چې خدایان درې دي. یو خدای الله پاک دی، بل عیسی علیه السلام دی او عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. نو دریم چې دی نه دا روح القدس دی، روح القدس چې دی نه جبرائیل علیه السلام دی. څوک نه څوک وایي چې نه دا نه دی مریم علیه السلام مراد ده. هر څوک چې دی خو هغوی وایي خدایان درې دي، د هغوی د تثلیث نظریه وایي. نیوټن دغه ځای کې د تثلیث نظریې نه بالکل چې کوم خلاف دی. هغه وایي خدای پاک یو دی او هغه الله دی، بس هغه معبود دی. نو نور د تثلیث نظریې نه چې انکاریو نو د دې نه د انکار چې دی نو دا د هغوی د پادریانو په نظر کې خدا کفر وکنه. خو د عیسی علیه السلام باره کې نیوټن نور څه وایي نه. عیسی علیه السلام باره کې هغه وایي چې یو مافوق الفطرت و، لکه یو سوپر نیچرل بنده او د خدای په حکم باندې پیدا شوی، خو چې بنده و نو هغه له مرګ شته. نو یو خدا خبره کوي او بله دا خبره کوي چې هغه مقدس هستی وه خو معبود نه و. ورسره دا خبره کوي چې مفوق الفطرت نو سوپر نیچرل داسې که نه چې هر یو پیغمبر چې دی هغه د عامو خلکو نه بدلي. لکه څنګه چې اوس د معراج په شپه باندې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته لاړ، اسمانونو ته تلل خو ناممکناتو کې دي که نه. یا دغه شان عیسی علیه السلام چې به مړي ژوندي کول، یا پیدایشي ړانده سمول او یا یې برګي مرض والا هغوی لا شفا ورکول، نه دا چې کومو نو دا خو هغه ناممکناتو کې دي که نه چې پیدایشي په بنده کې سینه هغه نه لر کېږي او څنګه مړي به څوک ژوندي کېږي. هغه وایي چې دا کچرې په دې نظریه کې چې هغه د خدای په حکم باندې پیدا شوی دی، هغه پلار چې د هغه پلار نو او هغه پیدایش دی هغه د خدای حکم دی. دې سنس کې بیا زه به دا ومنم وی چې دا د خدای پاک زیه دی عیسی علیه السلام، خدا نه منم چې خدای دی.
نو د عیسی علیه السلام دغه بل دې ځای کې نیچرل تیالوجي ورته وایي یو سیکولرایزیشن ورته وایي نو سیکولرایزیشن دا دی چې زمونږ بلې سوسایټي کې نن سبا چې څنګه ویډیو سره کې ما وایي چې خلک وایي چې ته څومره ساينس ته نږدې کېږي او عصري علومو ته نږدې کېږي دا تا د مذهب نه لرې کوي نیچر ته چې نږدې کېږي دا هم تا د مذهب نه لرې کوي خو نیوټن چې دی نه د دې سیکولرایزیشن مکمل خلاف دی او دقې ته نیچرل تیالوجي وایي هغه نیچرل تیالوجي باندې یقین ساتي نیوټن وایي چې نه ته چې چاپېرچل ته ګوري خپل جسم ته ګوري خپل جسم چې څنګه چلیږي دې ته ګوري کائناتو ته ګوري د کائناتو نظامو ته ګوري چې څنګه چلیږي دې ته ګوري دریابونو سیندونو غرونو ته ګوري نو د خدای هر څه کې تاسو خدای پاک قدرتونه ښکاری نو چې تاسو خدای پاک قدرتونه ښکاری نه په ځای د دې چې تر خدای نه لری کېږي نه بلکې ته خدای ته نږدې کېږي دا د نیوټن د مذهب باره کې چې دغه کوم نظریات او دغه باره کې یو څو خبرې وي داسې ویډیوز د پاره زمونږ چینل ګورئ او که چېرې ستاسو داسې ویډیو خوښه شي نو ملګرو سره هم شیر کوئ ډېره مننه